السلام علیکم ملګرو، شکر الحمد موږ ټول مسلمانان یو. نو موږ خلک جنازې لذي نیمه جنازه شي و نیمه نه وي شي، نو بیا ځین سړی اکثر ته ودرېږي جنازه کې شامل نشي. نو دې باره کې مولانا صاحب بیان کړی دی. اوس سړی جنازه کې شامل شي که شامل نشي، راځئ دا بیان سره وګورئ او مخکې ملګرو سره هم شریکه کړئ. راځئ جنازې لپاره رالو او د چې وکتل نو د دنه نیمه جنازه شوې ده او نیمه جنازه پاتې ده. مطلب دی د جنازې په منځ کې جنازې لپاره راورسېدو، نو دا انسان به بیا په دې جنازه کې څنګه شاملېږي او څنګه طریقې سره به د جنازې د آموز بیا پوره کوي. زموږ عزتمندو په دې ویډیو کې زه تاسو په دې مسلې باندې پیوم دا ضرور زده کوئ. زموږ عزتمندو ډېرو زیاتو خلکو ته د دې مسلې پته نشته دی. اکثر خلک ډېر په تکلیف سره د جنازې لپاره ځان ورسوي، خو چې کله د جنازې لپاره ورسېږي نو هلته نیمه جنازه ترې نتلې وي، د جنازې په منځ کې ورسېږي نو بس غریب ته طریقه نه ورځي، نو بس دومره تکلیف برداشت کې خو لیکن په جنازه کې شامل نشي. نو زموږ عزتمندو په دې ویډیو کې زه تاسو ته بالکل په اسانۍ سره دا مسله بیانوم او پیوم په تاسو دا ضرور وګورئ. ټیک شو جی. نو زموږ عزتمندو اول تاسو ته مختصرا د جنازې طریقه وایم چې په جنازه کې څلور تکبیرونه چې دي کنه دا فرض دي. ها څلور ځل الله اکبر دا فرض دي. ټیک شو. بل په دې جنازې کې الله اکبر نه پس دا منځ کې سبقونه دي. لومباني الله اکبر چې خلک وایي کنه نو عموما سبحانك اللهم تر ولا اله غیرک پورې خلک وایي، دینه پس بیا الله اکبر کې خلاصون لاسونه تړلي. ټیک شو. دینه پس بیا درود شریف نه پس بیا الله اکبري او بیا دعاوي، دعا نه پس بیا الله اکبر، نه پس بیا سلامي. بس دا د جنازې مختصرا طریقه ده. اوس چې کله دا انسان د جنازې لپاره رالو او جنازه نیمه شوې ده او نیمه پاتې ده، مطلب دې په منځ کې راورسېدو، نو په دې څنګه طریقې سره په دې جنازه کې شاملېږي. نو دوه خبرې دي زموږ عزتمندو. دې چې کله راورسېدو دته به یا پته وي چې امام اوس کم سبق کې لګیا دی، آیا سبحانک اللهم کې لګیا دی یا درود شریف کې لګیا دی یا دعا کې لګیا دی، او یا به ته د دې پته نه چې امام اوس کم سبق وایي. او عموما داسې وي چې کله جنازې لپاره څوک راشي او نیمه جنازه شوي دی ته پته نه وي چې امام کم سبق کې اوس لګیا دی. نو په دې دواړو صورتونو باندې زه تاسو پیوم. ښه اولنۍ صورت ده د چې کله جنازې لپاره راورسېدو نو زده ته پته ده څه ذریعې سره ورته معلومات وشو یا ورته چا وویل چې امام اوس دا سبق وایي، نو دی به بیا لومبنی الله اکبر وایي که نه او ډایرکټ په لاسونه وتړي او کم سبق چې امام وایي دی به عمده که شروع کړي. که دته معلومات وي بالفرض امام درود شریف وایي، دته هم پته ده چې امام درود شریف وایي، بس دی به لومبی الله اکبر وکړي او درود شریف به شروع کړي، خو دی به د خپل الله اکبر شماري، دی به څلور الله اکبر پوره کوي. ټیک شو. نو چې څنګه دی درود شریف وایي که نه نو بیا چپ پشي چې امام الله اکبر کې دی به هم الله اکبر وایي. اوس دوه الله اکبر شو ده، خو د امام دلته دریم شو. بیا چې څنګه دی الله اکبر نه پس دعا شروع شي دی به هم ځان سره دعا وایي، دعا نه پس امام به الله اکبر وایي دی به هم الله اکبر وایي. اوس د امام څلور الله اکبر پوره شول د دعا نه پس او د خو درې شول که نه. اوس نو بس امام به الله اکبر نه پس سلام وګرځوي، خو دی به سلام نه ګرځوي. چې څنګه امام دویم طرف ته سلام وګرځوي که نه نو بس دی به بیا دته یو پیره پاتې دی که نه، څلور به پوره کوي، یو پیره الله اکبر ته پاتې دی، بس دی به وایي الله اکبر، بس دی به بیا ځان له سلام وګرځوي. امام سلام ګرځول نه پس به دی یو پیره الله اکبر وایي، او که نه دته دوه پیرې الله اکبر پاتې، بس دی به بیا دوه پیرې وایي الله اکبر الله اکبر، بیا به دی دواړو طرفو ته سلام وګرځوي، بس د جنازه به برابر شي. صحیح شو. په دې مسلې باندې انشاءالله پوه شوي که نه. ښه اوس دا دویم صورت چې کله دی د جنازې لپاره رالو که نه دته اوس بالکل پته نشته چې امام کم تکبیر کې لګیا دی، کم سبق کې لګیا دی، آیا امام سبحانک اللهم کې لګیا دی، درود شریف کې لګیا دی یا دعا کې لګیا دی، دته بالکل پته نشته. عموما داسې وي. زموږ عزتمندو په داسې حالت کې بالکل اسانه خبره ده، هیڅ مشکل پکې نشته دی. په داسې حالت کې یاد ساتئ چې بس تاسو به څلور الله اکبر برابر وایي، هم څلور پیرې الله اکبر برابرول دي. نو چې تاسو څنګه لومبنی الله اکبر کوي که نه نو تاسو به ډایرکټ سبحانک اللهم شروع کوي، ثنا به شروع کوي، ثنا به ډایرکټ تاسو شروع کوي. دې نه پس چې دا پوره شي تاسو به خاموشه شئ چې کله امام الله اکبر وایي تاسو به هم الله اکبر وایي. نو که الله اکبر نه پس امام سلام وګرځولو بالفرض نو تاسو یو دا تکبیر والا الله اکبر شول که نه، یو د ثنا نه پس تاسو الله اکبر وایي، تاسو دوه شول که نه. نو چې امام سلام دلته وګرځولو نو تاسو ته دوه الله اکبر پاتې دي که نه، بس تاسو به ځان سره بیا وایي الله اکبر الله اکبر، بس دواړو سیټو ته به تاسو سلام وګرځوئ. صحیح شوه.
او کچره اوس داسې وشو چې تاسو څنګه لومبنه الله اکبر وی نیت نه بس سبحانك اللهم تاسو تر ولا اله غیرک پورې او ویلې دینه پس امام الله اکبر ویلې تاسو الله اکبر او ویلې دینه پس امام لا سلام نه ګرځولې مطلب هغه تم لا یو تکبیر پاتې دی نو تاسو دلته دوه تکبیرونه شول کنه چې هغه تم لا پاتې دی نو تاسو ورپسې درود شریف شروع کړئ نو چې څنګه تاسو درود شریف پورا کوي کنه ال بیا امام الله اکبر وای نو تاسو به مسره الله اکبر وای نو دینه پس خو به امام خامخا سلام ګرځي نو امام چې سلام وګرځي تاسو دلته درې تکبیرونه دي خپل تکبیرونه به څلور برابر وای تاسو ته خو یو تکبیر لا پاتې دی کنه چې امام سلام وګرځي تاسو بل سلام نه ګرځوي نو بس تاسو بیا یو پیرا وای الله اکبر ان پس بیا تاسو سلام وګرځوي او کچره تاسو وشو چې تاسو څنګه را لې کنه امام په سبق کې لګیا دی بس تاسو ډایرک الله اکبر کل شامل شوي وسره نو دلته امام بس یو ځل الله اکبر وای او ډایرک سلام وګرځولو نو د امام دی الله اکبر سره خو تاسو الله اکبر وای کنه چې سلام وګرځي بس تاسو بنه ګرځوي تاسو دو الله اکبر وای یو لمبنه الله اکبر یو مدل د امام سره الله اکبر ویل دوه مو وای کنه دوه د طلبات دي نو امام چې سلام وګرځي تاسو بل سلام نه ګرځوي تاسو د دوه پاتې دي بس دوه پیری به تاسو وای الله اکبر ان پس بیا تاسو سلام